نن د فبرورۍ 21مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 زیږدیز کال د یونسکو لخوا د مورنیو ژبو د ساتنې، پالنې او پرمختګ په پاره د مورنۍ ژبې په نړیواله ورځ ونومول شوه. افغانستان کې هم له څو کلونو راهیسې دا نړیواله ورځ د کلتوري او ادبي بنسټونو، خپرندویه ټولنو، فرهنګي کړیو او دولت لخوا نمانځل کیږي. مورنۍ ژبه لکه تاسو ته چې معلومیږي هغه د مور نه زده کیږي او همدومره خوږه وي لکه مور. هغه مفهوم چې په مورنۍ ژبه اخیستل کیږي هغه بیا په نورو ژبو کیدای شي وانه شي اخیستلی. مثلا تاسو فکر وکړئ موږ تاسو کیدای شي ډېرې ژبې زده کړئ شو یا مو زده وي، خو هغه مفهوم چې موږ په خپله مورنۍ ژبه اخیستلی شو چې زموږ پښتو ژبه ده په نورو ژبو یې نشي اخیستلی، یا هغه مفهوم چې په مورنۍ ژبه یې رسولی شو هغه په نورو ژبو نشي رسولی، یا حتی په مفهوم په رسولو کې په مورنۍ ژبه باندې هغه مفهوم چې رسېږي موږ پکې ډېر ارامه وو نظر نورو ژبو ته. د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځ ماته د مور مینه او د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ماته هغه ستونزه راوړي چې کله موږ پوهنتون ته راغلي او پوهنتون کې موږ د دوهمې ژبې د زده کړې د ستونزو سره مخامخ وو. په دوهمه ژبه باندې هغه تدریس چې موږ ته کېده موږ نشو اخیستلی هغه ستونزې، او د دې تر څنګ مورنۍ ژبه موږ ته د نړیوالو پرمختګ را یادوي، ځکه دوی خپلې مورنۍ ژبې ته کار کړی دی، هغلته آثار پیدا کړي، هغلته معلومات پیدا کړي، هغلته کتابونه پیدا کړي، په هر موضوع کې چې وغواړې پرېمانه مواد پیدا کړي. موږ چې کله په ماسټرۍ پروګرام کې موږ یو عادي موضوع چې کله په کار شوه خصوصا په نړیوالو ادبیاتو کې نو ډېره په ستونزمنه توګه په پښتو کې یا به هېڅ نه پیدا کېده یا که پیدا کېده ډېره کمه پیدا کېدله. نو موږ به دوهمې ژبې ته مراجعه کوله، دوهمې ژبې ته مراجعه کوله چې هغه دري ژبه ده. په دري ژبه کې مو آثار کتل، هغلته معلومات راټولول او بالاخره به پښتو ژبې ته ژباړل او معلومات مو وړاندې کول. هغه مفهوم چې موږ په مورنۍ ژبه اخیستلی شو هغه په دوهمه ژبه موږ نشو اخیستلی یا په درېیمه ژبه یې نشو اخیستلی. په همدې خاطر باندې موږ باید هڅه وکړو چې په مورنۍ ژبه باندې لیکنې وکړو او مورنۍ ژبه د نورو ژبو څخه معلومات را وژباړو، له مورنۍ ژبې څخه نورو ژبو ته معلومات هم وژباړو چې د خپلې مورنۍ ژبې د پرمختګ او انکشاف سبب کېدلی شي. د مورنیو ژبو په بقا کې د انسان یو فرد نه رانیولې تر لویو فرهنګي او علمي مرکزونو پورې ټول خلک هر څوک مسؤلیت لري. فرد خپله باید هغه د امکان ته پورې هڅه وکړي، مثلا په خپله مورنۍ ژبه باندې وغږېږي، په خپله مورنۍ ژبه باندې لیک لوست وکړه او په خپله مورنۍ ژبه خپلو بچیانو ته وښیي. او د دې تر څنګ علمي مرکزونه لکه کورسونه دي، مکتبونه دي، ښوونځي دي، پوهنتونونه دي او د دې تر څنګ خاصه توګه علوم اکاډمي ده. دوی مسؤلیت دا دی چې په خپله هغه د افغانستان په شته ژبو باندې هم آثار ولیکي، هم ورباندې تدریس وکړه، هم ورباندې څېړنه وکړه، هم په همدې ژبو ته د نورو ژبو نړیواله ژبه څخه آثار راوژباړي، هم له دې ژبې څخه نړیواله ژبه ته آثار وژباړي، تر څو نړیوال هم په دې پوه شي چې په نړۍ کې دغسې ژبې شته چې په هغه کې علمي او ادبي او ټولنیز معلومات شته او زموږ ژبه دوی ته ارزښت اهمیت پیدا کړی شي. ځینې کسان یوازې کال تر بل کاله د مورنۍ ژبې په ورځ د مبارکۍ پیغامونه خپروي، خو نور په دې باور دی چې یوه ژبه په تشو شعارونو او د مبارکۍ پیغامونو وده نشي کولی، بلکې د مورنۍ ژبې په ورځ باید د خپلې ژبې په اهمیت فکر وشي او داسې لارې چارې وکتل شي چې څنګه کولی شو مورنۍ ژبه سمه زده کړو، لیکل پرې وکړو، د خپلو خلکو لپاره په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زمینه برابره کړو او دا چې څنګه کولی شو د خپلې مورنۍ ژبې د لا زیاتې ودې او پرمختیا لپاره کار وکړو. د مورنۍ ژبې ارزښت همدا ده چې له زانګو نه تر ګوره پورې تا سره ده. چې کله یو ماشوم پیدا سي لومړی ښوونکی یا ښوونکې مور و پلار نو د هغو سره هغه تکلم یا هغه خبرې د مورنۍ ژبه باندې کېږي، که هغه پښتو وي که دري که هره ژبه وي. نو پلار او مور هغه لومړني لفظونه چې خپل اولاد ته ښیي همدا مورنۍ ژبه وي. یو دا ما په نظر غټ ارزښت یې همدا ده چې له زانګو نه تر ګوره پورې تا سره وي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ماته کتابونه را یادوي، ځکه یو شاعر وایي کتابونو کې ژوندون دی ګرځوی څه خالي خالي لاسونه دې زاړه کړه. نو لاسونه باید خالي زاړه نه کړو، مطالعه باید وکړو، یو فکر یو کتاب یو فکر موږ ته راکوي، هغه مورنۍ ژبې ته باید کار وشي. نورو ژبو نه کتابونه ورته راوژباړل شي، خپل کتابونه نورو ژبو ته وژباړل شي او ژبه باید غني شي، داسې فقیره باید پرې نه ښودل شي.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ رایادوي چې که هر څومره نورې ژبې زده کوو یا لیکنې او پنځونې پرې کوو خو خپله ژبه باید هیڅکله له پامه ونه غورځوو. کتاب نوشته کنیم، مقاله نوشته کنیم، در بخش کسایی که بخش ادبیات کتابش نوشته میکنه هم او را حمایت کنیم و خود ما می کتاب ها را مطالعه کنیم، در مو زبان خود برسانیم. کتاب ها چاپ شود، می کسایی که در بخش مثلا اگر زبان دری، زبان پشتو کار میکنند، آنمو کسایی که می کتاب نوشته میکنه اونا حمایت مالی هم شوند و حمایت فکری و معنوی هم شوند. به نظر من اینمی است که یگانه چیزی که از حمایت فعلا در افغانستان حمایت مالی اونا شوند. زمانی که حمایت مالی شوند زبان مادری ما رشد پیدا میکنند. ښوونیزې ارواپوهنې ثابته کړې چې ماشومان د بلې هرې ژبې په پرتله خپله مورنۍ ژبه ژر او اسانه زده کوي. په مورنۍ ژبه زده کړې د ماشومانو بنسټیز او بشري حق دی. نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم په خپله مورنۍ ژبه د خبرو او زده کړې پر مهال د ارامتیا احساس کوي. مورنۍ ژبه د انسان په ژوند کې کلیدي رول لوبوي. که موږ فکر وکړو موږ چې کله زده کړې کوو نړیوال ساینسدانان یا نړیوال پوهان په دې ان باندې دي چې په لومړیو کې ماشوم باید په مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي، ځکه غیر د دې نه چې هغه کنسپټ یا هغه مفهوم په کلي معنا باندې د ماشوم په ذهن کې کېني. دې وجې نه مورنۍ ژبه د انسان په ژوند کې مهم رول لوبوي. نه تنها علوم اکاډمي پوهنتونونه بلکې د یو ملک د یو هیواد د حکومت دا مسؤلیت دی چې څو پورې دوی د خپل د هیوادنۍ ژبې دپاره د هیوادنۍ ژبې د بقا دپاره باید کار وکړي. که موږ نورو دولتونو ته وګورو څوک د انګلیسي دپاره کار کوي، څوک د اردو لپاره هغه خپله ژبه غني کوي. همدغه مراکز دي چې د ژبې د غنا دپاره کار کولی شي، که هغه پوهنتون دی، که هغه علوم اکاډمي ده، که هغه نور تعلیمي مراکز دي، دوی د ژبې د غنا لپاره، د ژبې د پرمختګ لپاره، د ژبې د بقا لپاره مسؤله دي او دوی کولی شي چې په خپله باندې خپله ژبه دایمي او برقراره وساتي. که موږ خپله مورنۍ ژبه زده نه کړو، خبرې پرې ونه کړو، لیکنې پنځونې او ژباړې پرې ونه کړو، نو څنګه به وکولی شو خپلو کشرانو او راتلونکي نسل ته خپله مورنۍ ژبه ور زده کړو؟ مورنۍ ژبې ته که ووایو د ژبې د ژوندي ساتلو لپاره باید دغه ته کتابونه ولیکل شي، ژباړنه وشي، د ډېری کتابونو څخه مقالې ولیکل شي. ژبه باید د تعصب جنبه ونه ګرځي. هره ژبه چې ده، که پښتو ده، دري ده، په افغانستان کې چې ټولې ژبې دي باید د هغې اصطلاحات دي که هر څه دي هغه ته باید احترام وشي او د تعصب جنبه ونه ګرځي. خپله د اسلام دین چې ده هغه د تفریقې او د تعصب نه بد وړي. څېړنو ښودلې هر څومره ژبې چې زده کړو ښې دي، خو هیڅ ژبه د خپلې مورنۍ ژبې بدیل نشي کیدای. په ځانګړې توګه هغه ورونه او خویندې چې له هېواده بهر ژوند کوي، دوی ته بویه چې له خپلو ماشومانو سره په مورنۍ ژبو خبرې وکړي او له خپل افغاني کلتور او ارزښتونو سره یې نږدې وساتي.